یو ځل بیا ستاسو خور زلده ژباړیزۍ ستاسو په خدمت کې یم او زه راغلی یم هغه کورنۍ سره چې یو څو موده مخکې مې هغه سره یو ویډیو جوړه کړې وه او تاسو سره مې شریک کړ. نو ما سره ورونه مرسته کړې ده د امریکا څخه. نو اوس ځو دا هماغه مرسته زه دا کورنۍ ته راوړی یم او ځو دننه د هغه خورکۍ سره به خبرې کوو چې په دې څو ورځ کې د دوی د حالت یا ژوند څنګه تېرېده. ګرانې لیدونکي، خدای دې وکړي چې ټول او روغ جوړ اوسئ. زه راغلی یم هماغه کورنۍ چې یو څو موده مخکې مونږ دې سره ویډیو کړې وه. هغه ویډیو تاسو ګرانو ورونو سره مې شریکه کړې وه او ما سره یو ورور د امریکا څخه د کالیفورنیا د ټولنې د ژوند وژغورې ټولنې لخوا مونږ سره مرسته کړې وه دغه کورنۍ سره. او ما هغه مرسته دوی ته مې راوړې ده. اوس به راځو د خورکۍ نه به پوښتنه کوو په دې څو ورځ کې د دې ژوند څنګه وه او د دې خاوند مریض څنګه ده. خورجانې ستاسو ژوند څنګه تېرېده په دې څو ورځ کې او خاوند یې څنګه ده؟ والا داسې بېکاره وخت تېرېږي سېکم داسې یو ځای غریبي ده سېکم. مېړه مې داسې مریض ده هغه په هسپتال کې پروت ده او زه پخپله مریض یم. داسې مریض یم یو کار نشم کولی. دا اندرور مې ده دا ټول کار هغه راته کوي. بچیان مې دا دومره شپې داسې وږي او سېکه دا 100 روپۍ دا 200 روپۍ ګټې دلته راوړې ورکړي دا شیان پې څوک کار کوي اوس تاسو؟ دا اندرور دا اندرور ده تاسو سره اوسېږم دلته؟ دلته اوسېږي. بیا دا څه کار کوي؟ دا د چا جامې مینځي لوښي په ګاونډیا د دلته کار کوي. دا وخت پیسې تاسو ته څه ډوډۍ راوړي؟ مېړه د اوس څنګه ده مرځي؟ هم سخت مریض ده هغه هسپتال کې پروت ده. دومره وس نه لرو 100 روپۍ پیدا کړو او څه ورسو دوایي ورته واخلي د خوراک لپاره چې ورته واخلي څوک مرسته نه کوي موږ سره. خدای مهربان. دا خورکۍ تاسو کولی شئ چې خپل د کور یا د ژوند قصه د خپلو ورونو سره شریکه کړئ تر څو دوی تاسو سره مرسته وکړي. خود مو خپل استې غریبانان دا مې وریندار ده. زه خپله پردي کورو کې ژوند کوم کار کوم بیا دې ته راګټم. دا مې وریره ده ډېر مریضان دي سره وریندار مې مریضه ده ورور مې مریض ده. د ورونو نه دا پوښتنه کوم چې دا کومک را سره وکړي. زموږ سره ډېر غریبانان یو وس نه لرو چې نه د هېڅ شي وس هم نه لرو نه د وړو نه د غوړو نه د هېڅ شي وس نه لرو چې موږ یې ځان ته واخلو ویې خورو. او زه په خپله شرمېږم هم چې پردو کورو کې ژوند کوم کار کوم خو مجبوره یم. نه بل ورور لرم نه ښه لرم نه د تره زوی لرم نه مې پلار لرم. ډېر غریبانان دي. نه د پردو کورو کې لوښي شی مینځم او 200-300 روپۍ راکوي 100 روپۍ په هغو باندې کور ته دوی ته شی راوړم. کله وریځې کله مړۍ کله یو شی کله بل شی دوی ته یې ساتم. خو د ورونو نه مې دا پوښتنه داسې کومک کوي د موږ سره دې وکړي. موږ ډېر غریبانان یو. موږ به دواګانې ورته کړو. خدای دغه دنیا هم ورکړي هغه دنیا هم ورکړي چې د موږ سره دوی کومک وکړي مرسته وکړي. خدای دې لا ښه وس ورکړي. خدای دې لا ښه آباد کړي چې د موږ سره دوی کومک وکړي. هغه ورور چې تاسو سره مرسته کړې ده تاسو هغه نه نور څه غواړئ نو تاسو کولی شئ چې کمره ستاسو په مخ کې ده هر څه وایئ مهرباني وکړئ. هغه چې دا غواړي چې خدای د هغه دنیا هم صفا کړي دغه دنیا هم صفا کړي. موږ غواړو چې موږ سره نور کومک هم وکړي او موږ سره یې اوس کومک کړی ده. خدای دې خوشحاله کړي او موږ دا هیله ورته لرو چې موږ سره دې بیا هم مرسته وکړي. موږ ډېر مجبوره یو
زه مې یم خوړکی ده بیخي د مزدوري نه لري د کار وکړه هغه یو څو پرې راوګټې هغه هېڅ سودا هېڅ شی هم نه پرې کېږي ګرانو لیدونکو تاسو ولیدو او واورئ دغه پورتې قصه نو تاسو چې غواړئ داسې دې کورنۍ سره مرسته وکړئ دا غریبه کورنۍ ډېره په فقر او بیچارهۍ کې ژوند کوي ډېره ستونزې لري خاوند یې مریض ده او د ګټې وټې هم څوک نه لري زوی هم وړه ده او دا اندروره خپله په ګاونډي کور کې کار کوي نو تاسو غواړئ دې سره نور هم مرسته وکړئ تر څو دا د خپله دا مریضه خاوند تداوي کړي هغه ته دوا واخلي نو تاسو کولی شئ زموږ په واتساپ نمبر کې اړیکه ونیسئ او دوی ته مرسته راولېږئ زما واتساپ نمبر 002 دا زما د واتساپ نمبر ده زه د هغه ورونه ډېره مننه کوم چې موږ سره مرسته کړې ده او په دې په هیله چې موږ سره همیشه همکار اوسي او موږ سره ملاتړ وکړي تر څو د دغه بېوزله کورنۍ دغه یتیمانو کلي سره زه مرسته وکړم تاسو ته ډېره مننه کوم خدای په امان